په فورکس یا سټاک مارکیټ کې ټریډ کوئ او ټریډ کول غواړئ چې پروفیشنل ټریډران جوړ شئ نو هغې لپاره ټیکنیکل انالایسس مهمه. ټیکنیکل انالایسس کې بیا څه شی مهمه دی؟ هغه کینډلسټیک کې دا شنې سرې او سرې کینډل تاسو ګورئ په دې ته وایي کینډل او کینډلسټیک ورته وایي. صحیح شو. اولنی کینډل موږ دې کې کوم مهمه کینډل دی چې ډېر تاثیر غورځوي مارکیټ کې ډوج سټار دی. یو اوږده لکۍ لري او منځ کې یو بډي لري. دې ته وایي ډوج سټار کینډل. دا کینډل چې راښکاره شي که لاندې مارکیټ ته لاندې راښکاره شي مارکیټ بره تګ امکان لري. که مارکیټ بره تللی بره راښکاره شي نو مارکیټ د لاندې تګ امکان لري. دلته تاسو باندې خطونه کړي دي. اگزامپل تاسو وګورئ دلته په لایو چارټ اگزامپل دی. تاسو وګورئ یو ډوجي دلته ګور راښکاره شوی دی. دا ډوجي راښکاره شوی مارکیټ یې څومره ښکته وړی دی. صحیح شو. دلته بیا بله ډوجي راښکاره شوې دا خط مې دلته کړی ګوره بله ډوجي راښکاره شوې مارکیټ یې بره وړی دی. صحیح ده. همدا شان دلته تاسو وګورئ دلته ډوجي ښکاره شوې ده لږ مارکیټ سیوی دی خو بیا مارکیټ ځان ښودلی لاندې تللی دی. صحیح ده. تاسو ګورئ همدا شان دلته ګوره په دې ځای کې مارکیټ بیا ډوجي راښکاره کړې ده او مارکیټ کې ډوجي په زور باندې مارکیټ بره تللی. ډوجي هم دغسې فایده ډېره